بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، خان کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. دوستانو که ستاسو زموږ ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ. یو ډیره ښایسته کیسه تاسو سره شریکوم، ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو یوه پیغله واده شوه، له خاوند سره یې ډیره مینه درلوده. هغې به تل خپل میړه سهار مهال د جومات لمانځه ته پاسوه. یوه ورځ داسې وشو چې خاوند یې له خوبه راویښ کړ، خو جومات ته په تللو کې ورڅخه ځنډ شوی و. مسجد ته چې لاړو، د لومړي جومات مونځ ترې تېر شوی و. په دوهمه جمعه کې مونځ ادا کړ. د مسجد امام یې خواته ورغی، ورته یې وویل ته د پلانکۍ میړه نه یې؟ سړي ټکان وخوړ. ورته یې وویل ته زما ښځه څنګه پیژنې؟ دا نوم دې له کوم ځایه زده کړی دی؟ امام ورته وویل په الله جل جلاله قسم چې نن مې په خوب کې د لومړي جومات مانځه مقتدیان په جنت کې ولیدل. موږ سره یوه ښځه هم وه. ورڅخه مې وپوښتل چې ته څوک یې؟ راته یې وویل زه فلانکی یم، د فلانکي میرمن. سړی په منډه او خوشحالۍ د کور په لور راوګرځېدو چې خپلې ښځې ته د جنت زیری ورکړي. خو چې کور ته ننوت، د خپل ژوند د ملګري حالت یې بل ډول و. هغې د کائناتو خالق ته خپل روح سپارلی او وفات شوې وه. دوستانو، د سهار په خوب ویده انسان فکر کوي چې یوه ګړۍ به خوندونه واخلم او آرام به وکړم، خو دا غریب د هغو زړونو په مزو نه دی خبر چې د الله جل جلاله پر وړاندې ولاړ دی. دوستانو، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې موږ او تاسو صحیح منځګزاره جوړ شو. دوستانو، که تاسو غواړئ چې موږ تاسو ته نور هم دغسې د پند او خوند ډکې کیسې، طبي معلومات او نور اسلامي ګټور معلومات راټول کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ، تر څو زموږ هر ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي.